د مهمو خبرونو سرټکی. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د برید 23مه کلیزه. د اسلامي امارت وایان دا ورځ د هیواد په سیاسي تاریخ کې تر ټولو توره ورځ بللې. 20 سال آمریکا در افغانستان تجاوز خود را و اشغال خود را دوام داد، ولی جنگی بود که خود آمریکا بسیار صدمات شدیدی دید. د پاکستان په اړه د افغانستان وروستي دریځ نیولو ته د اسلام آباد غبرګون. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایان له کابله غوښتي چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. له افغانستان سره د نړیوالو بشرپالو مرستو له کمۍ څخه اندېښنې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې له 4 میلیونو وګړو سره نغدې مرستې کړي دي. او د اسرائیلو او حماس ترمنځ یو کلنه جګړه. درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. له یک تلویزیون څخه د غرمې 12 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1403 هجري لمریز د تلې 18 او د 2024 میلادي د اکتوبر 8 ده. دا هم بشپړ خبرونه. زه بشیره نظیمی یم. د اکتوبر 9 پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د برید له 23مې کلیزې سره برابره ده. 23 کاله وړاندې په همدې ورځ امریکا پر افغانستان برید وکړ او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت وایاند وایي چې د امریکا په 20 کلن اشغال کې د افغانستان خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. هغه زیاتوي چې نړۍ باید پوه شي چې پر افغانستان هر ډول یرغل د منلو وړ نه دی او ناکام بشي. د اکتوبر 9 پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د 23مې کلیزې سره برابره ده. لنن څخه ټیک 23 کاله مخکې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر افغانستان برید وکړ او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وبلل شوه. واشنگټن هغه مهال اعلان کړی و چې د سپټمبر 11 برید عاملینو له منځه وړونکو لپاره پر افغانستان برید وکړ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د 12 لسیزو شتون په ترڅ کې له 2500 زیات امریکایي ځواکونه وژل شوي دي. د رئیس رسم د اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان خلکو د امریکای په تیرو شلو کلونو وکیلا کې ډېرې زیانونه زغملي دي. بله، واقعیت است که 20 سال آمریکا در افغانستان تجاوز خود را و اشغال خود را دوام داد، ولی جنگی بود که خود آمریکا بسیار صدمات شدیدی دید. افغانستان هم از اثر اشغال آمریکا مصائب زیادی را متحمل شد. هزارها تن شهید شدن و زخمی شدن و هزارات خانواده به سوگ و غم نشستن. فساد بسیار گسترده در افغانستان رایج شد و همچنان تلاش کردند که افغانستان را 20 سال زیر باروت و جنگ و میله تفنگ داشته باشند و افراد نااهل به افغانا تحمیل کنند. ولی الحمدلله مبارزه و مجاهده مردم افغانستان نتیجه خوب داد. بعد از 20 سال مجاهد وایي چې د امریکا یرغل د افغانانو لپاره توره ورځ وه چې د زیاتو قربانیو له امله دغه یرغل له ماتې سره مخ شو. نوموړی زیاتوي چې نړۍ باید پوه شي چې پر افغانستان تیری د منلو وړ نه دی او له ماتې سره مخ کیږي. به بعد از 20 سال آمریکا شکست خورد و مردم افغانستان و مجاهدین پیروز شدند و تانستند یک حکومت اسلامی و غیره پایه‌گذاری بکنند. این موفقیت مردم افغانستان بود و در اثر قربانی های زیادی روز که اشغال شکست بخوره به دست آمد. تجاوز آمریکا روز سیاه بود و ما به تمام زورگویان در جهان اعلان میکنیم که افغانستان را باید همیشه متوجه باشند که هر گونه تجاوز اینجا پذیرفته شدنی نیست. مردم افغانستان دین، ارزش‌ها و همچنین منافع خود را مهم میدانند، از همه بیشتر استقلالیت خود را. پس هیچ کس هم باید به سوی افغانستان به نگاه کم نبینه. په همدې حال کې د سیاسي چارو شنونکي پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برید پایلو په اړه داسې لیدلوری لري.
پیامدهای 2 دهه اشغال در افغانستان، کشتار بیرحمانه افغانها، معلولیت، زخمی، گذاشتن بیوه‌ها، اطفال یتیم و مادرانی که فرزندان خود را در این جنگ از دست داده بود، ویرانی‌های مهیب، محبوس کردن افغانها در جزایر بیرون از افغانستان، این همه دستاوردهای تجاوز اونا بود. دا بل چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې له شل کلن شتون وروسته په پایله کې د 2020 زیږدیز کال د اگست 11 امریکایي ځواکونو افغانستان پریښود او په هیواد کې د شل کلن جګړې ته د پای ټکی کېښود. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد وګړو د مشروع غوښتنو ته د رسیدو په اړه د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت اعلامیې ته غبرګون ښودلی دی. ممتاز زهرا بلوچ وایي اسلامي امارت باید د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. په همدې حال کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو غوره لاره خبرې اترې او تفاهم ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي اسلامي امارت د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پر ځای د افغانستان کورنیو ستونزو ته پام وکړي. ممتاز زهرا بلوچ پر اسلامي امارت غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کېدو لپاره د یو جامع حکومت جوړولو ته پاملرنه وکړي. Additional Foreign Secretary Afghanistan and West Asia اسلامي امارت باید د یو ټولشموله حکومت جوړولو ته لومړیتوب ورکړي او د زده کړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حق په ګډون د افغانانو اړتیاوې او غوښتنو ته ځواب ووایي. د دین په ناسم تعبیر سره د افغان ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې شوي. تر دې مخکې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان د پاکستان د حکومت د سیاسي مخالفینو لرونو ته په اشاره سره له اسلام آباد غوښتي و چې د پاکستاني پولیس مشروع غوښتنو ته درناوی وکړي. عبدالقهار بلخي ویلي و خبري اترې د ننګونو د لرې کولو یوازینی مناسبه حل لار ده او د پاکستان حکومت باید د خلکو غوښتنې ومني. د خلکو د مشروع غوښتنو د حل غوره لاره د خبرو اترو او تفاهم لاره ده. ورستوي پیښو وښوده چې له خبرو اترو انکار کول مسئله پیچیده کوي. مونږ د پاکستان وضعیت لنګدي څارو. بهتر است که حکومت افغانستان موضوع افغانستان محترم بشماره، منافع افغانستان محترم بشماره و از دریچه حفظ منافع مردم افغانستان، کشور افغانستان در رابطه با قضایا وارد عمل شود، وارد گفتگو یا بر شکلی که مثلا میانجیگری میشه یا شکل دیگه از فعالیت‌های دیپلماتیک میشه وارد شود. این وضعیت خود پاکستان میتونه را مهار کند چون حمایت کشورهای غربی را هم دارن و اگر وضعیت پیچیده هم شود این کدام تاثیرات بالای وضعیت فعلی افغانستان نداره. با یک مسئله تجارتی را افغانستان با پاکستان داره که او را هم مقامات پاکستان در مرز دیدن سرحدات بسته کرده و اموال گای میگذارن و گای نمیگذارن. ما راه بدیل باید جستجو کنیم و تقریبا جستجو هم شده. دا لالونه په داسې حال کې تر سره کېږي چې د پاکستان د تحریک انصاف مشر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان له څه باندې یو کال راهیسې د راولپنډي په زندان کې دی. څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د پی ټی ای یو جګپوړي غړي امین علي هم د پولیسو لخوا نیول شوی و او له هغه وروسته د لالونو په تعقیب تر اوسه لسګونه کسان نیول شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د روان کال له پیلې په افغانستان کې له 4 میلیونو وګړو سره نغدي مرستې کړي دي. دا بنسټ وایي د دغو مرستو نیمایي افغان میرمنو ته ورکړل شوي چې له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د روان کال پیل راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو نغدي مرستې ترلاسه کړي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام په خپل ویب پاڼه کې دا خبرې کړې ویلي دي چې د مرستو نیمایي برخه یې ښځو ته د دې لپاره ورکړل شوي چې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کړي. سږ کال تر اوسه شاوخوا 4 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام څخه نغدي پیسې ترلاسه کړي چې نیمایي یې ښځې دي. دا مرستې دوی ته دا وړتیا ورکوي چې په هغه څه مصرف وکړي چې کورنۍ ورته اړتیا لري.
په ورته وخت کې اقتصادي شنونکي له اسلامي امارت سره د نړیوالې ټولنې په تعامل ټینګار کوي او وایي که مرستندوی یا بنسټونه له اسلامي امارت سره په تعامل کې خپلې مرستې ترسره کړي، اسلامي امارت کولی شي د فقر له منځه وړلو لپاره اساسي زمینه برابره کړي. اگر در پهلوی کمک‌های بشر دوستانه دنیا افغانستان کمک‌های اقتصادی بکنن و این کمک‌های اقتصادی مستقیما به دولت افغانستان تعلق بگیره تا دولت بتونه برنامه استراتژیک اقتصادی خود عملی بکنه، پروژه انکشافی و توسعه حرکت بکنه. در اون صورت است که یک درآمد دوامدار و مدام ایجاد میشه، زمین کار مهیا میشه و این میتونه مسئولیت خیلی بلند اقتصادی داشته باشه. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر له 23 میلیونو اوښتی دی. د بریکس 15مې غونډې په لړ کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د افغانستان لپاره د دې سازمان د غونډې پر اقتصادي او سیاسي ارزښت ټینګار کوي. بلخوا د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې افغانستان بالقوه امکانات لري خو تجهیزات نه لري، نو پکار ده چې روسیه په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. ټاکل شوې ده د بریکس راتلونکې غونډه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان ښار کې جوړه شي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي اعلان کړی و چې د بریکس هیوادونو د مشرانو پر راتلونکي غونډه کې به د اسلامي امارت د استازي بلنه د دې سازمان د غړو په موافقه وي. په همدې حال کې د اسلامي امارت حکومت لوړپوړو چارواکو په وار وار د دغه سازمان له مشرانو غوښتي چې د بریکس په 15مه سرمشریزه کې د افغانستان استازي ته بلنه ورکړي. خو کوم څه بریکس د افغانستان لپاره خورا مهم کړي. په ځانګړې توګه سرپرست حکومت ته په همدې لړ کې د سیاسي چارو کارپو د افغانستان لپاره د یادې غونډې په اقتصادي ارزښت ټینګار کوي. قسمت گسترش روابط افغانستان و جلب اعتماد جامعه جهانی مقصد کشورهای اعضای پیمان بریکس که از جمله قوی‌ترین کشورهای دنیا چه از نگاه اقتصادی، سیاسی و نظامی باشند مفید واقع شود. امیدوار هستیم که این دعوت صورت بگیرد تا افغانستان بتواند با کمک این کشورهای بزرگ دنیا از چالش‌ها و پرابلم‌هایی که با آن مواجه هست نجات پیدا بکند و این به نفع مردم افغانستان خواهد. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شنونکی وایي سرپرست حکومت باید د نړیوالې ټولنې غوښتنه پوره کړي ترڅو نړیوالو غونډو ته وبلل شي. افغانستان عضو فعال جامعه بین‌المللی بوده و این که در این 3 سال گذشته افغانستان از تمام نشست‌های منطقوی و بین‌المللی دور مانده. علتش همون عدم تعامل طالبان با دنیا و مردم افغانستان بوده. تا زمانی که فکر می‌کنم پیش شرط‌های دنیا مبنی بر رعایت کردن حقوق بشر و سهیم شدن تمام مردم در قدرت سیاسی تامین نشه، به احتمال از این نمیره که طالبان بتونن در این نشست‌ها و نشست بریکس اشتراک کنن. ټاکل شوې د بریکس سرمشریزه د اکتوبر له 22 تر 24 د روسیې په کازان ښار کې ترسره شي. تر دې وړاندې د روسیې دولتي خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسلامي امارت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مرستیال یوري اوشاکوف ته یو لیک استولی چې له هغه د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون غوښتنه کړې ده. از اینکه منابع متمرکز به یک جغرافیا و یک محیط نیست، بنان خوب است کشورها با هم روابط درست اقتصادی داشته باشند، از جمله با کشور روسیه. افغانستان یکی از کشورهایی است که بالقوه منابع خوبتر داره ولی بالفعل استفادهش کرده نمیتونیم. خلایی که ما داریم متاسفانه تجهیزات لازم نداریم. هرگاه کشور روسیه این سهولت به ما فراهم کرده باشه میتونه این نشست‌ها به سود اقتصاد افغانستان هم تمام شود و داشتن روابط درست به سود تمام کشورهای ذی‌دخل میتونه تمام شود. بریکس د هغو هیوادونو یو ډله ده چې مشري د مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو لخوا کیږي او د هغې سرلیک یو لنډیز دی چې د هیوادونو د انګلیسي نومونو له ترکیب څخه جوړ شوی. برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا یې اصلي غړي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکو د افغانستان له هوایي حریم د نړیوالو الوتنو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې وزارت وایاند وایي په تیرو ورځو کې په هر 24 ساعتونو کې د دې هیواد فضا ته له 3000 زیاتې الوتنې کیږي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ملي او نړیوالو الوتنو لپاره تر ټولو مهم اصل د هوایي حریم د امنیت ټینګښت دی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایاند امام الدین احمدي وایي په تیرو شپږو ورځو کې د هیواد له فضا څخه په هر 24 ساعتونو کې 350 میلیون نړیوالې الوتنې ترسره شوې دي. الحمدلله په دې وروستیو کې د افغانستان د فضایي حریم څخه د عبوري الوتنو په شمیر کې
کافي اندازه زیاتوالی راغلی چې په دې تیرو 15 ورځو کې په هر 24 ساعتونو کې تر 350 عبوري الوتنې ترسره کیږي. دا شمیر د په لومړیو کې تقریبا 100 عبوري الوتنې په هر 24 ساعتونو کې وي چې د تیر کال په جریان کې تر 215 عبوري الوتنو پورې په هر 24 ساعتونو کې ورسېدي او اوس الحمدلله دا د تر 350 عبوري الوتنو پورې په هر 24 ساعتونو کې رسیدلي دي. د نوموړي په وینا د هیواد هوایي حریم د ملي او نړیوالو الوتنو لپاره چمتو دی او اسلامي امارت د افغانستان د فضایي حریم د امنیت د تامین لپاره د بشپړه چمتووالي ډاډ ورکړی دی. دا د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان فضایي حریم خوندي دی، د ټولو ملکي عبوري الوتنو لپاره خوندي او چمتو دی. هغه هوایي شرکتونه چې د افغانستان د فضا څخه غواړي عبوري الوتنې ترسره کړي د دوی پر مخ پرانیستی او خوندي فضایي حریم ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي د هوایي حریم امنیت د ملي او نړیوالو الوتنو لپاره تر ټولو اړین ګڼي او وایي چې اسلامي امارت له لسیزو جګړو او ناامنۍ وروسته په دې وتوانید چې په هیواد کې هر اړخیز امنیت تامین کړي. برای پروازهای بین المللی و داخلی مهمترین اصل تامین امنیت فضایی هست که فضای افغانستان بعد از چند دهه امن‌ترین فضا فیما بین کشورهای منطقه و فرامنطقوی هست. بعد از تحرکات اخیری که فیما بین ایران و اسرائیل به اصطلاح وجود آمد امن‌ترین فضا افغانستان دارد. جنگ هایی که در خاور میانه و حملات ایران به علیه اسرائیل باعث شده که پروازهای بین المللی از طریق آسمان افغانستان گذر نمایند و هی یک منبع خوب عایداتی برای امارت اسلامی افغانستان به شمار می رود. د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته نړیوالو هوایي شرکتونو د امنیتي اندېښنو د احتمال له امله د افغانستان له فضایي حریم څخه الوتنې وځنډولې. د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست هدایت الله بدری په کابل کې د هند د زیربنایي پروژو د قانونو د شرکت له رئیس سره په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو پر پانګونې ټینګار وکړ. د دې وزارت سرپرست هیلهمند دی چې نړۍ به له افغانستان سره مثبت اړیکې ولري. په دې کتنه کې د یوه هندي شرکت مشر په افغانستان کې د اوسپنې کانونو، قیمتي ډبرو او د نفت او غازو په برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا څرګنده کړه. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست هدایت الله بدری په خپل ایکس پاڼه کې ویلي هیلهمند دی چې نړۍ به په تدریجي ډول د اسلامي امارت سره اړیکې پراخې کړي. د نوموړي په وینا د هند د بنسټیزو پروژو د قانونو د استخراج شرکت له رئیس سره یې په کتنه کې په افغانستان کې د تیلو او غازو په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. قانون د افغانستان هغه ملي شتمني ده چې کولای شي د خپل استخراج پر مټ باندې افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې په لور باندې متحرک کړي. د استخراج په برخه کې باید اقتصادي، سیاسي، ملي، نړیوال او سیمایي ارزښت په نظر کې ونیول شي. ځکه کله چې قانون استخراجيږي نو لازمه ده چې د دغو ټکو پر بنا باندې د استخراج لپاره پلانونه جوړ شي. په همدې حال کې یو اقتصادي شنونکی وایي د افغانستان د قانونو په برخه کې بهرنۍ پانګونه به په هیواد کې بېوزلي راکمه کړي. سرمایه‌گذاری چی در بخش معادن افغانستان باشه، صنعت افغانستان باشه، تولید باشه، زراعت باشه و حتی زیربناهای افغانستان باشه باعث ایجاد شغل، کاهش فقر و بالا رفتن سطح قدرت خرید مردم میشه و در کل ما میتونیم بگیم که بالای تولید ناخالص داخلی افغانستان میتونه موثریت مثبت داشته باشه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مې په میاشت کې ټاس خبري اژانس ته ویلي و چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي و چې اسلامي امارت د مسکو د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړي. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د کبانو د روزنې فارم جوړوي. د دې فارم جوړېدو سره به د کندهار د کبانو د غوښې تولید له اړخه په ځان بسیا شي. دا مهال کندهار کې 182 د کبانو د روزنې فارمونه لري چې تولید شوې غوښه یې د دې ولایت د اوسیدونکو 25% اړتیا پوره کوي. نور حال زموږ د همکار هدایت الله نګزاد په راپور کې. د کندهار ښار لویدیځ باغي پل سیمه کې د کبانو د روزنې پر دغه فارم 100,000 امریکایي ډالره پانګونه شوې ده. دلته د کبانو د روزنې لپاره لسګونه لوی او کوچني حوضونه جوړ شوي دي.
د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د دغه فارم د لیدنې پر مهال وایي چې دا مهال کندهار کې د کبانو د روزنې او سلودو اتیا فارمونه شتون لري چې په کلني ډول ترې 2500 کیلوګرامه غوښه ترلاسه کیږي او د دغه ولایت د اوسیدونکو 25 سلنه اړتیاوې پوره کوي. مسؤلین وایي کرنې وزارت کندهار کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د کبانو د نسل روزنې یو بل ستر فارم هم جوړوي چې په مټ به یې کندهار د کب غوښې د تولید له اړخه په ځان بسیا سي. د وزارت مقام ته مو پیشنهاد کړی وو نو تقریبا هغه 15 میلیون افغانۍ موږ ته بودیجه تخصیص کړې ده چې په سږ کال کې به انشاءالله راورسېږي که به کال داسې چې دلته په کندهار کې به یو لوی شری جوړ شي باقي په سیمه کې چې هغه به انشاءالله د ډېر حده پورې د کندهار او د شاوخوا ځینو د خلکو اړتیا د ډېر حده پوره کړي. دا مهال کندهار ته د کبانو بچي له ګاونډیو هیوادونو راوړل کیږي خو فارم لرونکي وایي که لاسنیوی وشي دغه اړتیا هم په کور دننه پوره کولی سي. 15% مو ډکه کړې ده که خدای پاک بارانونه وکړي اوبه راپورته سي او دولت همکاري وکړي چې ډیمونه جوړ کړي بندونه جوړ کړي نو امید شته چې تشه ډېره ډکه کړو. غوښتنه خو نه دغه ده چې دغه اوسي دولت دا کومک وکړي چې څه د دې په باره کې څه کومک وکړي. اول خو دا چې د ګرد کندهار دپاره یعنې کندهار ډېر مخ په شا روان دی د زراعت پر برابر. کندهار کې دا مهال د کبانو د روزنې په خاورینو سیمټي او رهایشي فارمونو کې د ګراس کامن او سلور په نومونو ماهیان روزل کیږي چې زیاته برخه همدې ولایت کې مصرف کیږي. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویدنې له امله د دې سیمې اوسیدونکو ته پراخ مالي زیانونه اوښتي دي خو تر دې دمه یې ځاني مرګ ژوبله نه لرله. د بدخشان ولایت د یوان ولسوالۍ په یادنیل کلي کې د ځمکې ښویدنې د دغه کلي اوسیدونکو ته ډیر مالي زیانونه اړولي خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د دغه ولایت 15 سرحدي لوا مرستیال وایان وایي د یادې ولسوالۍ په یاد کلي کې د ځمکې ښویدنې دوام لري چې له امله یو شمېر کورونه یو جومات څو باغونه او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ شوې ده. 5 خانه مسکونی، 1 محراب مسجد، 10 قطعه باغ و 10 جریب زمین به طور کامل از بین رفته و فعلا لغزش زمین در این قریه جریان دارد. باشندگان این قریه از حکومت امارت اسلامی و از همه نهادهای مددرسان خواهان همکاری هستند که تا برایشان سرپناه داده شود. د یادونې وړ ده چې د دې سیمې اوسیدونکي له مرستندویه ادارو او له طبیعي پیښو سره د مبارزې له ریاست څخه د بشري مرستو غوښتنه کوي. فضل خدا پارینا همه چیزا وردن عیار دو همه چیزی ما نامد اما با ما جا مهم است. ما جا نداریم وقت هم اینا سر شده از دای وقت دیگه وقتی آبادی کنی نیست اگه یک جوره فکر که هر نفر با خودش دو اتاق داره با خودش با کار است. زمین تا حال در حالت حرکت است، حالت آرامش به خود گرفتگی نیست و فعلا وضعیت در این قریه که ما قرار داریم وضعیت نرمال نیست بلکه در حالت اضطرار است. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ځمکې ښویدو له امله د دغه ولایت اوسیدونکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. په بغلان کې څه د پاسه 40 روږدي کسان د دې ولایت د امنیې قمندانۍ له نشهیي توکو سره د مبارزې د مدیریت د مسؤلینو لخوا د امنیې قمندانۍ په کمپ کې له 2 میاشتو درملنې وروسته روغ شول. د بغلان ولایت د امنیې قمندانۍ له نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې په 2 میاشتو کې له 45 زیات په نشهیي توکو د روږدو کسانو درملنه وکړه چې دا جوړ شوي ناروغان بیرته خپل کورنیو ته راستانه شول. دوام لري چې یو معتاد هم په دې ولایت کې لیدل کېږي بلکې په ټول افغانستان کې دغه پروسه روانه ده چې د معتادین جمعوري کېږي او تداوي کېږي خپلو کورنیو ته ستانه. یو شمېر روږدو کسانو له علاج څخه تر روغبړ وروسته له اسلامي امارت سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. از امارات خوش هستیم واقعا خوش هستیم که به ما یک جمیمه را مزاید که مصاحب کرد به ما که ما اصلا در فامیل در خانواده در هیچ چیز خدمت کردن نتونستیم. شکر خدا خوب شدیم این اینجا فارغ شدیم بخیر میریم طرف خانه ما دیگه کدام گفتنی خاصی نداریم. از برادرای دیگه آرزومند هستم خواهش میکنم اونایی که مصرف میکنه بیان بفهمن. د بغلان د امنیه قمندانۍ وایان وایي چې په دغه ولایت کې د اسلامي امارت د جوړېدو له وخت څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د 3 زره روږدو کسانو درملنه شوې ده. در 3000 نفر از این معتادین ما تداوی کردگی هستیم و به خانه‌هایشان هر کدامش به خانه خودش رساندیم. د یادونې وړ ده چې د بغلان ولایت چارواکي هڅه کوي چې هغو کسانو ته چې درملنه یې شوی د کار زمینه برابره کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال بلخ ته په سفر کې په دې ولایت کې د زده کړې یو مرکز پرانیسته. د دې وزارت مرستیال وایي چې د داسو روزنیزو مرکزونو په رامنځته کېدا سره هڅه کیږي چې په هیواد کې د بیکاري کچه راټیټه شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال محمد زاهد احمدزی چې د یو حرفوي او ښوونیز مرکز د خلاصون لپاره بلخ ته تللی نوموړي وایي اوس په ټول هیواد کې 52 حرفوي او ښوونیز مرکزونه شتون لري چې هر کال له همدغه مرکز څخه 60,000 ځوانان د فراغت سند ترلاسه کوي. نوموړي زیاتوي چې په کلیو او بندو کې د حرفوي مرکزونو جوړښت لپاره هم هڅې روانې دي چې له همدې لارې د بیکارۍ کچه ټیټه کړي. تمام افغانستان 52 مراکز داریم در بخش حرفه. ما میخوایم از مرکز از ولایت به ولسوالی او را توسعه بدیم. د بلخ مسئولین وایي د دې مرکزونو خلاصون سره 180 تنه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابر شوې ده. اطفال مردم و اطفال ولایت بلخ و در اینجا تعلیم میبینه و درس میخوره و به خود یک کسب یاد میگیره. تقریبا 180 نفر آموزش میبینه در بخش‌های مختلف، کامپیوتر و انگلیسی، زبان انگلیسی و همچنین لالدوانی و ترمیم موبایل و همچنین خیاطی ادامه داره. مدت 6 ماه است. بعد از 6 ماه چې سپاري د دغه مرکز په جوړېدو سره یو شمیر ځوانان چې د حرفوي زده کړو زمینه ورته برابر شوي خوښ بریښي او په هیواد کې د لا زیاتو ځوانانو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. ما باید از این شرایط بسیار خوب استفاده بکنیم تا بتوانیم یک کار یک حرفه‌ای شویم که مثلا ما در وطن خود بتوانیم خدمت کنیم. در خانواده 10 نفر هستیم. فعلا خودم درس میخونم گذشته. حالا فعلا در اینجا مصروف هستیم که انشالله در آینده درخشان داشته باشیم. دولت باید بعد از اتمام درس باید برای تمام جوانانی که اینجا هستند بعد از فارغ شدن وسایل کار بدهد و برای جوانانی که نمیتوانند وسایل بخرند باید دولت کمک و همکاری کند. ویل شوی ده دا مرکز چې په بلخ کې پرانیستل شوی د خیاطي، موبایل جوړونې، نلدواني او د انګلیسي ژبې په برخه کې فعالیت کوي. قدرمن لیدونکو خبرونه مو همدومره و تر دې دمه له ملتیا مو مننه. ښه ورځ ښې شېبې.